مرګرو زموږ په دې یونیورس کې ټایم چې دی هغه مختلف کېدای شي. دا د تیوري ده، تیوري اف ریلیټیویټي. د دې تیوري نه دا ثابت کیږي چې زموږ په دې کائنات کې هر ځای کې ټایم چې کوم دی هغه مختلف دی. یعنی د بلیک هول مثال به درته درکړم. بلیک هول سره ټایم دومره سست شي، دومره سلو شي چې د هغې باره کې زه تاسو اندازه نشم لګولی. ولې چې بلیک هول سره د ګریویټي چې کوم مقدار دی هغه دومره زیات وي چې بلیک هول د ګریویټي فورس د وجې پوره ګلیکسیانې په ځان کې غیبي کړي. ګریویټي طاقت هلته دومره زیات دی. نو ساینسدانان دا وایي چې د بلیک هول سره ټایم دومره سست شي چې امیجن کړئ یو انسان د بلیک هول سره ورلنډي او هغه صرف هلته 1 منټ تیر کړي، نو په دنیا کې به زرګونه کاله تیر وي. یعنی د هغې 1 منټ او په دنیا کې 1000 کاله به تیر شوي، 1000 کاله به ختم شوي. یعنی دومره ټایم هلته سست دي. دلته یو بل خبره ماته دا رایاده شوه. قرآن کې یو واقع راځي د اصحاب کهف چې یو څو کسان وو او هغه په یو غار کې اوده شو او بیا هغوی 900 کاله بعد واپس راویښ شو او هغوی ته داسې محسوسېدل لکه چې موږ د شپې اوده شو او بیا موږ سهار پاسو. یعنې بالکل هغوی دا احساس کولو چې موږ پرون د شوي او نن پاسېدو. خو په دې ټول پروسس کې 906 کاله تېرو. نو کیدای شي چې الله تعالی دلته هم ټایم د دې لپاره سلو کړی وي. څنګه چې د بلیک هول سره الله تعالی ټایم سلو کړي، نو کیدای شي چې د الله تعالی قدرت دی دغې غار کې الله تعالی ټایم سلو کړی و. دغې خلکو ته بالکل پته نه ولګېدلې. د دوی د زندګۍ 906 کاله تېر شو او دوی چې کله بار د غار نه راووتو نو بالکل دوی اریان وو. چې کله دوی د آبادیان یې وکتې، دوی د هر څه وکتو. دا په قرآن کې یو واقعه تاسو به اورېدلي د اصحاب کهف باره کې. همدغه شان زموږ نبي کریم صلی الله علیه وسلم په یو شپه کې د معراج سفر کړی، د اسمانونو سفر یې کړی، 7 اسمانونه. بیا خوب نبی صلی الله علیه وسلم ته جنت دیدار هم کړی، د دوزخ دیدار هم کړی، جهنميان هم ورته الله تعالی ښودي. همدغه شان پوره حساب کتاب نبی کریم صلی الله علیه وسلم کتلی و. بیا چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم واپس راغو، د هغوی د کور نه بعد چې کومه کونډه وه هغه هم خوځېده. هغه هم یعنې چې څوک د کور نه بهر وځي په جلتۍ کې هغه د ور هغه کونډه خوځي. نو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم واپس راغو نو هغه کونډه چې کومه وه هغه هماغه شان خوځېده او د نبي پاک صلی الله علیه وسلم بستره هماغه شان ګرمه وه. یعنې الله تعالی کولی شي چې نبي صلی الله علیه وسلم په دې واقعي معراج کې دنیا چې کوم دا ټایم دی دا الله تعالی سلو کړی او د نبي پاک صلی الله علیه وسلم لپاره دا نورمال ټایم و. دا ساینسدانان هم مني چې په کائنات کې دا ټایم چې دی دا یو شان نه وي. ټایم په هر ځای کې مختلف کېدای شي. په خلا کې په مختلفو سیارو کې ټایمونه مختلف دي. یعنی بلیک هول سره د انسان ګړۍ دومره سلو تاویږي چې زه تاسو سره د هغې باره کې اندازه نشم کولی. دا ذکر ما ځکه وکړو ولې چې ډېرو خلکو سوال کولو چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم واقعي معراج سفر څنګه کړی. اصحاب کهف تپوس کولو چې دوی د 906 کاله څنګه په یو غار کې تېر کړو او ژوندي پاتې شو. دا ویډیو خامخا مخکې شیر کړئ، دغې ملحدینو ته ورسوئ، دغې ایتیسټو ته ورسوئ چې دا ما نه دا سوالونه کړي. والسلام.